د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته رڼا ناول چمتو کړی. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. د کتاب لیکوال نصیر احمد احمدي. بوډبوکۍ له ځانه سره خاورې او خځلې راټولولې. کله چې په دښته کې ولاړې ونې ته ورنږدې شوه، یو هلک منډه کړه او له خولې څخه یې یوه چیغه ووته. هله پیریان یوې نجلۍ په بیړه بوډبوکۍ ته وکتل. رنګ یې ژیړ شو، څو ګامه یې واخیستل، ولوېده او په تاوېدونکو خاورو کې پټه شوه. بوډبوکۍ څو دورې وخوړې، بیا د ډنګرو میږو او وزو په منځ کې تاو راتاو شوه او خپله مخه یې ونیوله. نجلۍ ودرېده، له خپلو سترګو څخه یې خړ او سپېره ویښتان لرې کړل او په بوډبوکۍ پسې په ویره وکتل. هلک په بیړه ورنږدې شو او په حیرانۍ یې وویل: ته خو یې حلاله نه کړې. نجلۍ میږو او وزو ته سترګې ور واړولې. کله چې ورته روغې ښکاره شوې، په څېره کې یې خوښي راټوله شوه. بیرته یې د ونې تنې ته خپل خوار ولي ولګول. سر یې وځړېد او فکر په مخه کړه. هلک په غوسه وویل: ته په منه یې، هېڅ بلا دې نه وهي. نجلۍ غلې وه. هلک زیاته کړه: ما د بوډبوکۍ په منځ کې د پیریانو خبرې واورېدې، ویلې چې دا کرغېړنه په حلالېدو نه ارځي. د نجلۍ سر ځوړند و. هلک له خپلې غاړې څخه لینده خلاصه کړه، یو ګاټه یې پکې کېښود. د نجلۍ خواته یې ونیوله او ویې ویل: ودې ولم. نجلۍ سترګو ته لاس ونیو. هلک لینده یوې څرمښکۍ ته واړوله. پر هغې یې وار وکړ، خو څرمښکۍ په یوه ګڼه سپانده کې ننوته. شېبه وروسته یې په لوړ غږ وویل: ای چینجنې، مالونه را وګرځوه. نجلۍ سر هسک کړ، په بیړه ولاړه شوه، منډه یې کړه، خو یو دم ځای پر ځای کېناسته. خپلې لوڅې ښۍ پښې ته یې لاس ونیو. د هلک سپږمې وپړسېدې او په غوسه یې چیغه کړه: ژر کوه ای د سپي لورې. نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: پلار ته مه تېرېږه. له دې سره یې د غوږ تر څنګ د ګاټې د تېرېدو نرۍ شڼا واورېده. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. په خپلو تېرو نوکانو یې له پوندې اغزې ویستل او د یوه سیرلي خواته ګړندۍ روانه شوه. څو ځله د سیرلي مخې ته ودرېده، خو سیرلي ټوپونه وهل. نه یې نیوی ورکاوه او نه هم نورو میږو او وزو ته ورګرځېد. نجلۍ بې حوصلې شوه، مځکې ته یې لاس کړ. یوه کوچنۍ ډبره په ګوتو ورغله او ورسره د سیرلي پښو ته نږدې مړه دوړه پورته شوه. نجلۍ ستړې وه، بې څکه وجود یې لړزېده. بېرته توت ته ورنږدې شوه او سیوري ته کېناسته، خو دې لا دمه نه وه جوړه کړې چې څڼو ته یې ګوتې ور ولوېدې. نجلۍ کوکه کړه. په تشو کې څو درانه دردونه تېر شول. بیا یې په ژامه یو سوک وخوړ او پر خاورو پړ مخې پرېوته. هلک چیغه کړه: تا زما پر سیرلي وار ولې وکړ؟ هغه یې په 1800 وخت خرې له غړې په منې. ته ودرېږه، مور به مې څڼې در وشو کوي. نجلۍ سر هسک کړ. له پزې نه راوتلې وینه یې د لمر رڼا ته وځلېده. منډه یې کړه، په یوه لویه ډبره کېناسته او په چیغو چیغو یې وژړل. ښه شېبه یې اوښکې تویې کړې. بیا یې په نهیلۍ دښتې ته وکتل. لرې په یو موټر پسې سپېره دوړه روانه وه. وروسته یې مخامخ پرتو غونډیو ته سترګې ور واړولې. په یوه هسکه شنې زرغونې جنډې رپېدلې. هغې تر ډېره هدیرې ته وکتل. بیا یې یو سوړ اسویلی ویست. بیرته یې د دښتې خواته ورمیږ کوږ شو. 2-3 ګامه لرې یو موټر ته 3 تنه ولاړو. وروسته 2 کسه د دوی خواته ور روان شول او دریم یې د موټر بانټ ودراوه. هلک له ځانه سره وډونګېد. راغلل. له دې سره یې د میږو خواته ګړندي ګامونه واخیستل، خو شېبه وروسته یوه ښځینه غږ ځای پر ځای ودراوه. دلته راشه ګرانه. هلک په حیرانۍ سره شاته وکتل.
د توت سیوري ته یوه سرتوره ښځه او یو په ونه لوړ نارینه ولاړو. هلک په بیړه وویل زموږ ژبه مو زده ده. دنګ ځوان ښځې ته وکتل، دواړه مسکي شول. سړي وویل زه جمال یم او دا هم ګلالۍ نومیږي. ستا نوم؟ د هلک په ترې نیولې خړې شونډې وخوځېدې. بازو وروسته یې خپله خبره پسې وغځوله. تاسو د امریکایانو غوندې ښکارئ، خو دوی بل رنګه خبرې کوي. له ټوپکو سره راځي، لمنې نه لري، نور مو فرق نه سره کیږي. سړي په خندا وویل د چا زوی یې؟ د جانداد. کوم جانداد؟ د ملک عبدالکریم د کلي. د سړي خندا زور ونیو. ای زوروره، ته خو کلیوال وختې. هلک په حیرانۍ سره هغه ته وکتل. سړي خپله خریلې زنه وګروله او ویې پوښتل خو پلار مې د پر ځای رانه وړ. هلک په غرور وویل پلار مې ټول خلک پیژني، د سرونو په جوړولو کې نوم وړی، سلامت درې کلي اولس لري. سړي په خندا غېږ ترې تاو کړه. د هلک تور تندی یې ښکل کړ او په مینه یې وویل ښه نو ته باز محمد یې. وروسته یې ښځې ته مخ ور واړاوه. دی په 86 کې پیدا شو. ښه مې په زړه دي. پلار یې په خوشحالۍ کې سنځلې ویشلې. وروسته مو په زور ډول پرې راویست، خو طالبان خبر شول. دی یې وډباوه او ډول ته یې برچې ور واچولې. زه په همغه کال له کوره ووتم. ښځې په خپلو ژیړو او لندو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. په خواشینۍ یې وویل خو د عمر تر 10 کلونو کم ښکاري. د سړي پر نریو شونډو یوه ترخه مسکا تېره شوه. د دې وطن ماشومان هم داسې دي. هلک ښځې ته وکتل او بیا یې سړي ته مخ ور واړاوه. دا دې څه ده؟ نامزاده. څه؟ کوژدنه. نو بیا یې څنګه در سره ګرځوي؟ دا ځل ښځه په خبرو کې ور ولوېده. ولې؟ تاسې خو واده نه دی کړی. د ښځې نری وروځې سره ورغلې. اوږو ته یې ټکان ورکړ او په حیرانۍ یې سړي ته وکتل. سړي وخندل. 4 میاشتې وخت لري، په هر څه به پوه شي. ښځې ته خندا ورغله. د غاړې بکس ته یې لاس کړ او یو بوتل یې راویست. هلک په بیړه وویل شراب دي. ښځه مسکی شوه. نه، اوبه دي، دې ته مدني اوبه وایي. له دې سره یې بوتل هلک ته ونیو او په مینه یې وویل تږی؟ هلک یو 2 ګامه شاته شو. ښځې 2-3 غوړپه اوبه وڅښلې. بیرته یې پر بوتل سر پوښ تاو کړ او په بکس کې یې کېښود. بیا یې په رمې پسې وکتل. خو وروسته یې نجلۍ ته پام شو او له هلک نه یې وپوښتل هغه دې خور ده؟ هلک تندی تریو کړ. نه، زموږ مزدوره. څه نومیږي؟ زه یې په منه بولم. زموږ یوه اوزه هم په منه ده، کټ مټ لکه ده. ښځې د هلک په خریلي سر لاس را تېر کړ او ورو یې وویل ولې یې په دې نوم بولې؟ د هلک د تنځي ګونځې لا پسې ژورې شوې. ښځه ورو د نجلۍ خوا ته روانه شوه. هلک پسې وکتل. هغې د نارینهو غوندې لنډ واسکټ اغوستی و او لمن یې هم 4 کونجه سکڼل شوې وه. سړي وویل ګرانه، ته د ښه سړي زوی یې، هر څوک په خپل نامه بوله. ښه. هلک په لینده کې یو ګاټی کېښود. په غرور یې وویل هغه غوباړی درته وولم. سړي وویل څه یې کوې؟ بې ازاره دی. دا وخت ښځې ناره کړه جماله و جماله. سړي په ګړندیو ګامونو ورنږدې شو. ښځې په بیړه وویل دستمال لري؟ په دستمال څه کوې؟ د نجلۍ پزه وینې ده. سړي له جیبه یو کاغذي دستمال راویست. ښځې د نجلۍ پزې ته دستمال ونیو او ورو یې وویل سر دې یو څه پورته ونیسه. نجلۍ پورته وکتل. ناڅاپه د سړي په زړه سستي راغله. د یوې 7 کلنې نجلۍ په اوږده مخ کې تر غټو خړو سترګو تور او اوږده باڼه راتاوه. د دا ډول سترګې پخوا لیدلې وې او په دې خړو سترګو کې بې شمېره یادونه پراته وو. په بیړه یې د نجلۍ نوره څېره تر سترګو تېره کړه. خو دا ډول وچ ژیړ او ټاپې ټاپې مخ یې د لومړي ځل لپاره لیده. نجلۍ لمر سوځولې تور او سپېره مخ یې درلود او په نرۍ غاړه پورې یوه 3 کونجه خیرن تاویز ټال خوړ. د دې شلېدلی ګریوان او جامې سوالګرو ته ورته وې.
ښځې وویل یو بل کاغذ. سړي نجلۍ ته کتل. ښځې خپله خبره تکرار کړه. یو بل کاغذ. بیا یې هم ځواب وانه ورېد. دا ځل یې په لوړ غږ وویل جماله. سړي یوه جټکه وخوړه. ښځې ورو وویل ته ښه یې؟ سړی حیران غوندې شو. ها څه دې وویل؟ ته ښه یې؟ هو ښه یم. ښځې نجلۍ ته مخ ور واړاوه. لوېدلی یې. مخکې تر دې چې نجلۍ ته څه ووایي سړي په بیړه وپوښتل د چا لور یې؟ ښځې په حیرانۍ سره سړي ته وکتل. نجلۍ ورو وویل د ابۍ. سړی په خبره کې ور ولوېد. اصلي نوم یې څه دی؟ ابۍ. سړي ښځې ته وکتل. هغې وچې سترګې ورته ونیولې. دی ورخطا شو. بیا یې په تندي کې ګونځې پیدا شوې او په خواشینۍ یې وویل ما وبخه. د جیمز لور را په زړه شوه. ښځې په حیرانۍ وپوښتل کوم جیمز؟ ته یې نه پېژنې؟ لور یې کرسټینا نومېده. د دې نجلۍ غوندې وچه کلکه وه. په هغې مې ډېر خواري وکښله خو کرسټینا سرطان درلود، مړه شوه. ښځې په خوا بدې غږ وویل جماله ته ډاکټر یې؟ د دې نجلۍ تر مخ باید داسې خبرې ونه کړې. سړي وخندل. دا خو جکه جوړه ده او بل دا ماشومان لا په دې نه پوهېږي چې سرطان لا څه بلا ته وایي. ښځې تندی تریو کړ. نجلۍ ته یې مخ ور واړاوه او ویې ویل زړګیه ژاولې دې خوښېږي؟ نجلۍ په بیړه وپوښتل کومې دي؟ ښځې هغې ته یو درجن ژاولې ونیولې. نجلۍ وویل ټول یې زما؟ هو ټول یې ستا. نجلۍ په یوې ژاولې خپل چینجن غاښونه ټینګ کړل او نور یې په خپله لمن کې واچولې. ښځې ورو وویل پلار دې څه کار کوي؟ نجلۍ ټوخي واخیسته. ښه شېبه یې وټوخل او بیا یې شنو زرغونو جنډو ته وکتل. هغه مړ دی. اوف ما وبخه. ولې؟ د ښځې په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. هېڅ. دا وخت تېره غږونه پورته شول. ښځې ورو وویل لکه چې موټر جوړ شو. سړي نجلۍ ته کتل. ښځې خپل غږ په زوره کړ. تا ته وایم. سړی ورخطا شو. څه دې ویل؟ موټروان هارنونه وهي. نو بیا؟ ښځې په حیرانۍ هغه ته وکتل. سړي په بیړه وپوښتل چادري دې څه کړه؟ ښځې خپل سر وخوځاوه. تا ویل چې په موټر کې یې پرېږده، ګرمي ده. هو رښتیا زه چې ځو. په یوه وړه او نمجنه تیاره کوټه کې یو سړی پروت و. یوه ښځه راغله. د سړي تر څنګ کېناسته. ښه شېبه یې د هغه د سپین مخ او پټو سترګو ننداره وکړه. بیا یې خپل ګونځې ګونځې لاس د سړي پر پراخ تندي کېښود. خپلې نرۍ او زیږې ګوتې یې د هغه په تورو ویښتو کې تېرې کړې. ورو یې وویل جماله ناوخته دی. سړي خپلې سترګې پرانیستې. یوه شېبه یې ښځې ته وکتل. پر اړخ راواوښت او سر یې د ناستې ښځې پر زنګانه کېښود. سترګې یې پټې کړې او په خوبولي غږ یې وویل مورې تر اوسه دې لا په زړه دي؟ ښځې خام دیوال ته ډډه ولګوله. مسکه شوه او خړې شونډې یې وخوځېدلې. هغه ورځې څنګه له زړه ایستلی شم چې ته به ویده وې او ما به ستا په ویښتو کې سپږې لټولې. دا وخت له خندا سره ګډ یو غږ واورېدل شو. ښه نو ته په وړکتوب کې سپږن وې ها؟ زړې ښځې ورته وکتل او په خندا یې وویل اوهو ګلالۍ راځه لورې راځه. ګلالۍ د جمال خوا ته ور روانه شوه خو سړی نیغ کېناست او په بیړه یې وویل دلته نه هلته په هغه توشکه. ګلالۍ تندی تریو کړ. ولې؟ جمال زړې ښځې ته وکتل. مورې دې ته یو څه عقل ور زده کړه. دا د قره باغ په رواجونو نه پوهېږي. نجلۍ پر سړي د بالښت وار وکړ. زړې ښځې وخندل. جمال وویل سمه دمه لیونۍ ده. زړې ښځې ګلالۍ ته وکتل. خو خوږه ده. ګلالۍ د زړې ښځې په ټټر سر ولګاوه. جمال ته یې سترګې ور واړولې او په خندا یې وویل له مور څخه دې د خبرو چل زده کړه. جمال مسک شو. مورې د هغې په چاپلوسۍ ونه غولېږي. ته ورته وګوره ټیکری یې په غاړه کې پروت دی. زړې ښځې د نجلۍ په سپینه ټنډه خپلې خړې شونډې کېښودې. هغه یې ښکل کړه. جمال ته یې وکتل او په خندا یې وویل
دې خوارکۍ دا وطن څه لیدلی زده به یې کړي په هر څه به پوه شي. جمال خپل تندي ته څپېړه ورکړه. ای خواره قسمته، مور مې هم ور واړوله. له دې سره ټولو وخندل. دا وخت د پیالو د شرنګېدو غږ شو. یوې نجلۍ یو پتنوس په غولي کېښود، بېرته ولاړه شوه، پرده یې کش کړه. د جمال سترګې وبرېښېدې. په بیړه یې ګړۍ ته وکتل او په حیرانۍ یې وویل 9 بجې دي. وروسته یې خپلې مور ته مخ ور واړاوه. پلار خو مې غوسه نه کوله. زړه ښځه موسکی شوه. سهار جومات ته تلو، خو په تا یې زړه ونه شو. ویل یې چې ستړی دی، مزل یې وهلی، پرېږده یې چې ویده وي. جمال وخندل. مورې ستا په زړه دي. پلار جان بهار سفیده چاو لمانځه ته راویښولم. یو سهار دی جومات ته ولاړ چې زه بېرته خوب وړی وم. او زړې ښځې وخندل او په خبره کې ور ولوېده. او کله چې بېرته راغی نو زه ستا مخې ته ودرېدم او لښته زما مټ ته سیخه شوه. جمال د خپلې مور لاس په خپل موټ کې ټینګ کړ. تازه راغلې نجلۍ ته یې وکتل. هغه په غوښه پټه وه. منځنۍ ونه یې درلوده او ویښته یې دومره تک تورو چې د هغې پر سر له ټیکري سره یې هېڅ توپیر نه کېده. جمال ورو وویل مورې 10 کاله څومره ژر تېر شول. زه چې له کوره تلم په هغه کال لا ګلغوټۍ سرتور سر د باندې ګرځېده، خو اوس چټه پیغله ده. زړې ښځې وخندل. هغه وخت خو لا ته هم سره خوله هلک وې. جمال وویل زه به مخ ته یو 2 لپې اوبه ور واچوم. له دې سره ولاړ شو او له کوټې ووت. ګلالۍ وپوښتل تره مې چېرته دی؟ زړې ښځې وویل سهار وختي پټیو ته ولاړ. دهقان احوال را لېږلی و چې درمند اخلي. درمند؟ زړې ښځې وخندل. هو زویه، درمند دلته چې کله غنم پاک شي نو دهقان یوه کوټه ورنه جوړوي. بیا دا کوټه د غوړو په ټیمانو پیمانه کېږي. وروسته بادار، دهقان، ملا او ډم هر یو خپله برخه غنم خپلو کورونو ته وړي. دا وخت جمال کوټې ته راغی او اورسۍ ته نږدې پر یوه خړه توشکه کېناست. خپلې خور ته یې مخ ور واړاوه او ویې ویل که دا بوره یو څه کمه کړې. ګل غوټۍ په بیړه وویل ښه ده لالا. جمال خپلې مور ته مخ ور واړاوه او په خندا یې وویل د خورکۍ واده ته څو ورځې پاتې دي. د ګل غوټۍ غومبوري سره شول، سر یې وځړېد او په بیړه له کوټې ووته. جمال او زړې ښځې وخندل، خو ګلالۍ په حیرانتیا وپوښتل ګل غوټۍ ولې داسې په منډه ولاړه؟ جمال وویل هغه وشرمېده. د ګلالۍ حیرانتیا ډېره شوه. ولې؟ 2 ورځې وروسته یې واده دی. نو څه؟ جمال مسک شو. دا لندن نه دی، غزنی دی. غزنی دلته بیل بیل رواجونه دي. زړې ښځې وویل ګل غوټۍ ځکه شرمېدلې ولاړه چې د خپل واده نوم یې واورېد. ګلالۍ په بیړه وپوښتل په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟ زړې ښځې وخندل بس نو دا وطن هم داسې دی، له پخوانیو را پاتې دي. ګلالۍ یوه شېبه فکر په مخه کړه. بیا یې په بیړه وویل نو زه هم باید وشرمېږم. جمال وخندل هو نو ولې ته بې شرمۍ که څنګه؟ بوډۍ له خپله زویه څخه د خبرو وار واخیست. نه لورې ته به ولې شرمېږې؟ دا خو ستا د تره کور دی. په خپل کور کې چا شرم کړی او بل ته خو د انګریز په وطن کې پیدا شوي، هملته د عمر تیر کړی. او دا وخت یو دروند ټوخی واورېدل شو. بوډۍ ژر پر خپلو سپینو ویښتانو ټیکری راکش کړ. جمال ور ولاړ شو او ګلالۍ په حیرانۍ سره ورته وکتل. په وره کې یو ګردی سړی ودرېد. دی له ونې ټیټ و. راوتلې ګېډه یې درلوده او پاسنۍ شونډه یې په ګڼو سپینو ویښتو کې پټه وه. د وار له واره ګلالۍ ته وکتل او په خندا یې وویل ورېره ګله خو به خفه شوي نه یي. ګلالۍ مسکه شوه. تورې غټې سترګې یې وځلېدې، خو څه یې ونه ویل. نوي راغلي سړي دیوال ته ډډه ولګوله. جمال په بیړه بالښت ور کېښود. سړي خپل پټکی په غولي کېښود. د ککرۍ تار تار سپین ویښته یې په خولو لانده و. بیا یې په خپله ګڼه ږیره د ښی لاس لنډې ګوتې تېرې کړې. ګلالۍ ته یې وکتل او په مینه یې وویل څنګه هوا خو به بده نه یي در باندې لګېدلې؟
ګلالۍ وخندل. نانا کاکا جانه ښایم. سړی هماغسې په خندا کې وویل. سړي هماغسې په خندا کې وویل. زموږ کلی دومره بد نه دی. ښکلی کاریز لري. ګودر هر وخت لنجونو ډک وي. او بل ستا له بخته سږکال په کلي کې ودونه هم ډیر دي. انشاءالله ساعت به دې تیر شي. سړی غلی شو. څو اوږدې ساوې یې واخیستې او بیا یې خپلې لور ته چې همغه شېبه کوټې ته راغلې وه مخ ور واړاوه. ګل غوټۍ ګوره چې ګلالۍ درنه خفه نه شي. وایم دا نن یې لا په یو دوو کورونو وګرځوه، پام به یې غلط شي. زړې ښځې په عاجزۍ وویل. سړیه نن یې دوهمه ده، یو څه وخت دې سا سمه کړي، تر هغو به کالي هم ورته وګنډم، خلک به ورپورې وخاندي. د سړي په لنډ تندي کې ګونځې پیدا شوې او په خوشکۍ وویل. کوم د نرزوی به د ملک عبدالکریم په ورېرې پسې وخاندي؟ ها؟ ګل غوټۍ وارخطا شوه. ښه ده پلاره، څه چې ته غواړې همغسې به وکړم. ګلالۍ خپل تره ته وکتل. شونډې خندنۍ شوې. کاکا موږ 4 میاشتې دلته یو، په قرار به وګرځو. د ملک تندی ورین شو. په زوره یې وخندل او ویې ویل. ښه ده ورېرې، ښه ده، خپلې خوښې ته وګوره. وایم پاچایي چلوه پاچایي. ملک یوه شېبه غلی شو. یوه چونډۍ نسوارې تر ژبې لاندې کړل او ورو یې وویل. په رواجونو پسې دومره سر مه ګرځوه. ټول پوهېږي چې ته له لندنه راغلی یې، نه دې دلته ژوند کړی او نه هم د قرهباغ رواجونه در معلوم دي. تا هېڅوک نه ګرموي. وایم سرې سترګې ګرځه، سرې سترګې. د رڼا ناول 2مه برخه. ګلالۍ د راتګ په 3م سهار له خپل اندرور ګل غوټۍ سره له کوره ووته. دوی نیغې ګودر ته ولاړې. د کاریز تر دانې څو نجونې راتاوې وې. چا منګي ډکول، چا جامې وینځلې او ځینو نورو راوړي غوړ لوښي په اوبو کې ایښي وو. دې ته د نجونو هرکلی په زړه پوری و. په پیل کې یوې لاس ورکړ، خو شېبه وروسته مجلس دومره تود شو لکه له پخوا راهیسې چې سره پیژني. ګلالۍ ته هر څه نوي وو. د نجونو ګڼ کمیسونه، د غوړو لوښو پر سر تاوېدونکي کبان، د نږدې ولاړو هسکو سپېدارو سپینې لړزنده پاڼې او له خړپوټي څخه راوتلې سپیرې تیږې. دا هر څه دې په لومړي ځل لیدل. ګلالۍ تر ډېره هلته ناسته وه. دې پرله پسې پوښتنې کولې. یوې پیغلې د خپل کمیس د ټټر کیسه راواخیسته چې 10 کلاوې زرتار او 6 ګردې شیشې پکې کار شوي دي. بلې بیا د خپلې چونډارې لمنې په ښکاره کولو سره خپل کمال وښود. او یوې پیغلې چې ډېره وټوخېده، د تناره له لوګي څخه یې ښه خوله نه وهله. له ګلالۍ څخه هم پوښتنې وشوې. ځینو یې د هغې بیا تکړو ویښتو ته اشاره وکړه. یوې یې د سپینو غاښونو او روښانه پوټکي راز وپوښت. او یوې بلې پیغلې یې هم د ژوند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه. ګلالۍ د خپل ژوند په باره کې لنډه وغږېده. ویل یې چې د کورنۍ د هجرت په لومړي کال په لندن کې زیږېدلې او هملته ستره شوې ده. د پلار یوازینۍ لور ده. تیر کال یې 12 خلاص کړ او له پلار او مور سره یو ځای اوسي. ګلالۍ تر ډېره د کلي له نجونو سره کېناسته. له هغوی سره یې خبرې وکړې او کله چې بیرته له خپل اندرور سره د کلا په دروازه ننوته، جمال یې له خپل تره سره د کور په چوتره کې ولید. دوی سیوري ته ناست وو او ملک د کلي د مکتب د سوځولو کیسه ورته تېروله. ګلالۍ د خپل تره تر څنګ کېناسته او ویې ویل چې د نجونو له مینه ناکو خبرو څخه یې خوند واخیست. دوی یوه شېبه خبرې وکړې. بیا یو تور سیرلي ته پام شو. د کلا په دروازه کې ولاړو. سیرلی رامخته شو، منډه یې کړه او د چرګو د کوډلې پر بام ودرېد. چرګو وارخطا یوې او بلې خواته منډې کړې. د ملک تندی تریو شو، خو مخکې تر دې چې څه ووایي په وره کې یو کوچنۍ نجلۍ راښکاره شوه. د جمال رنګ سور شو. د ملک د تندي ګونځې هم ژورې شوې. خو ګلالۍ په خوشحالۍ وویل دا همغه نجلۍ ده چې موږ د راتګ په لومړۍ ورځ د غونډیو په لمنو کې ولیده. وروسته یې ملک ته وکتل. کاکا دا څوک ده؟
ملک چیغه کړه وباسه سیرلی یې وباسه د ګلالۍ غومبوري سر شول. دې په لومړي ځل د خپل تره غوسه لیده. نجلۍ ته یې وکتل. هغې پخوانۍ زړې جامې اغوستې وې. په لاس کې یوه نرۍ لښته ښکارېده او وارخطا وه. وروسته په لړزنده ګامونو د سیرلي خواته ورنږدې شوه. سیرلي اخور ته ور ټوپ کړ. یوې غوا خپل ځنځیر وشکاوه. په سطل کې وخته او چوترې ته نږدې لمر ته هوار شوي پیاز سره تیت کړل. ملک په غوسه ولاړ شو، خو مخکې تر هغه جمال منډه کړه او د سیرلي مخ ته ودرېد. سیرلي لنډه دوره وخوړه او خوا یې له دروازې ووت. جمال نجلۍ ته کتل. د هغې تر خړو سترګو راګرځېدلو تورو بڼو یې زړه ولړزاوه. د چوترې خواته یې ورمېږ کوږ کړ. ملک په راوتلو ډډو سترګو ورته کتل. بیرته یې نجلۍ ته سترګې ور واړولې. هغه ورخطا وه. ټول بدن یې پړک اخیستی و او باڼه یې نه رپېدل. جمال ورو وویل درځه. نجلۍ په رېږدېدلو ګامونو روانه شوه. جمال هم حرکت وکړ. ملک چیغه کړه پرېږده یې. جمال مخ ور واړاوه. دروازه پورې کوم. بیرته یې نجلۍ ته وکتل. هغه د ترڅنګ روانه وه. جمال ورو وویل د چا لور یې؟ د ابۍ. د جمال تندی تریو شو. نجلۍ له دروازې ووته. جمال پسې وکتل. په ډیران کې څو میږو او وزو خولې وهلې. جمال دروازه پورې کړه. شاته یې وکتل. پلار یې د غوا زنځیر ته تیږه نیولې وه او ګلالۍ په چوتره کې د ده له خور سره خبرې کولې. جمال ورته نږدې شو. ګل غوټۍ ته یې وکتل او ویې ویل دا نجلۍ څوک ده؟ خور یې په بیړه وپوښتل کومه نجلۍ؟ دا اوس چې په سیرلي پسې راغلې وه. ګل غوټۍ وارخطا شوه. لالا ما ونه لیده. ګلالۍ په حیرانۍ وپوښتل د هغې پیژندل ولې درته مهم دي؟ جمال څه ونه ویل. سر یې وځړېد او د کلا د لویدیځ کونج لور ته روان شو. د کلا په څلور کنجونو کې هسک هسک برجونه ولاړو. جمال په خړو زینو وخوت. یو برج ته ورننوت. هلته یو وړه کوټه وه چې د کلي خواته یې یوه ارسۍ درلوده. د کوټې ختیځ لور ته یو مات کټ پروت و. لویدیځ دیوال ته یو زوړ بایسیکل ولاړو او د کوټې په منځ کې څو زاړه ټیمان، د خرې یوه کته او خیرنې پلاستیکي کڅوړې ښکارېدلې. جمال یوه شېبه د کوټې په منځ کې ودرېد. ده ته تېر یادونه ور په زړه شول. یو وخت په دې برج کې د ژمي لپاره مڼې ساتل کېدې. په چت کې به د انګورو کتارونه ځوړندو او جمال به ډېری وخت په برج کې ناست او له خپله پلاره په پټه به یې میوه خوړه. جمال ورو د ورسۍ خواته ورنږدې شو. له پاسه یې کلي ته وکتل. په لس کاله کې کوم د پام وړ بدلون نه و پکې راغلی. یوازې خړ کورونه ډېر شوي وو. د جومات تر مخ د توت د پخوانیو لویو ونو پر ځای اره شوي مونټان ښکارېدل او کلي هغه پخوانی شینوالی نه درلود. ناڅاپه یو څه ور په زړه شول. له ورسۍ څخه یې سر ویست. کیڼ لور ته یې وکتل. له کلي وتلې په دښته کې یو زړه کلا ښکارېده. جمال ښه شېبه د کلا ولاړو دیوالونو ته ځیر و. سرونه یې خوړل شوي وو او په ظاهره د ژوند کومه نښه نه پکې ښکارېده. بیا یې یو درب واورېد. په بیړه یې شاته وکتل. ګلالۍ د کوټې په منځ کې ولاړه وه. جمال په وارخطا یې وویل ته دلته څنګه راغلې؟ ګلالۍ وخندل په خپلو پښو. جمال تندی تریو کړ. دلته ستا راتګ ښه نه دی. د ګلالۍ شونډې وځړېدې. مخ یې واړاوه. غوښتلې چې په زینو کې ښکته شي چې جمال تر مټ ونیوله. ورو یې وویل چا ولیدې؟ نه، خو ته باید پام وکړې. ګلالۍ چیغه کړه زه ستا نامزاده یم. جمال په بیړه د هغې پر خوله لاس کېښود. یو ګام یې واخیست. له پورته یې لاندې وکتل. په انګړ کې هېڅوک نه و. ورو یې وویل هلته کومه خبره نه وه. غاړه په غاړه به سره ګرځېدو، خو دلته باید یو څه احتیاط وکړو. د ګلالۍ سر وځړېد. ورو یې وویل ته ډېر خفه پورته راوختې. جمال د هغې پر ژړو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. اوږدې غاړې ته یې خوله ورنږدې کړه.
خو ګلالۍ یې ټټر ته لاس ونیو، شاته شوه او په شرمېدلي غږ یې وویل: تر اوسه خو دې ماته نصیحت کاوه. جمال وخندل. ګلالۍ وویل: لاړم. له دې سره یې ګام واخیست، خو بیرته ځای په ځای ودرېده. جمال مسک شو. پښیمانه شوې؟ ګلالۍ وویل: په چوتره کې دې خور پیالې ټولوي. جمال خپله غړۍ اوږده کړه، بیرته په خپل ځای ودرېد. ورو یې وویل: ښه نو یوه شېبه ماتله شه. ګلالۍ د ورسۍ خواته ورتېره شوه. کلي ته یې وکتل. د ځینو بامونو پر سرونو د زوزو بارونه ایښي وو او څو دیوالونه په تپل شویو خوشایو زیړ. ورو یې وویل: آیا کوم بل داسې هېواد شته چې اوسېدونکي په خوشایو اور بل کړي؟ جمال هغې ته ورنږدې شو، تر څنګ یې ودرېد او شونډې یې وخوځېدې. نه پوهېږم. ګلالۍ یوه شېبه غلې وه. وروسته یې پام څو هلکانو ته ور واوښت چې سره لمر ته یې مردکې کول. ورو یې وویل: پلار دې ویل چې دلته ښوونځی نشته؟ هو، تېر کال چا وسوځاوه. ګلالۍ یوه شېبه غلې وه. بیا یې یو ناڅاپه وویل: نشي کېدی چې د کلي ماشومانو ته درس ووایو؟ جمال په حیرانۍ سره هغې ته وکتل. ګلالۍ خپله خبره پسې وغځوله: موږ 4 میاشتې وخت لرو، ډېره موده ده، یو څه خو به زده کړي. د جمال شونډې وخوځېدې. خو زه نشم کوی. ولې؟ دلته ناروغۍ ډېرې دي. همدا نن 2 کلیوال راغلي وو. یوه یې ژېړی درلود او بل هم په وچکۍ اخته و. ښه به دا وي چې د دوی درملنه وکړم. ګلالۍ وخندل: دا هم نیک کار دی. ته دې خپله ډاکټري کوه او زه به هم له کاکا څخه وغواړم چې د لیک لوست لپاره یوه کوټه په واک کې راکړي. ملک د ګلالۍ غوښتنې ته نه ونه ویل. د کلا لویې دروازې ته نږدې د کور یوه کوټه یې د کوچنیو نجونو او هلکانو لپاره خلاصه کړه. په لومړیو کې د لیک لوست لپاره لږ شمېر ماشومان ورتلل، خو اونۍ وروسته یې شمېر 15 ته ورسېد. ګلالۍ به هر سهار 3 ساعته درس ورکاوه. دې له خپله کاره خوند اخیست. په پیل کې یې تر 10 پورې حساب ورزده کړ. بیا یې د الف و با د تورو وخت را ورسېد او وروسته به یې د 2-3 تورو له جنګولو یوه ساده نوم جوړاوه. ماشومانو هم په لنډ وخت کې له درسونو سره زړه وتاړه. آن باز بهمت هم خپله لیندۍ لرې کړې وه. د به قلم او کتابچه ورسره ګرځوله. جمال ته به هم ډله ډله ناروغان ورتلل. د ده نسخه ډېره ښه لګېده. په لنډ وخت کې تر لرو کلو دا اوازې وغځېدې چې سړی له لندنه راغلی، هلته یې ډاکټري زده کړې ده او د ډېر وخت ناروغان په پښو ودرولي. ملک هم خوشحاله و. زوی یې خپلې زده کړې بشپړې کړې وې او ریره یې لا پسې خپله کړې وه. خو په جمال یې ډېر پام و. دی به یې نه پرېښود چې له کوم کلیوال سره یوازې کینی او یا هم ډېر وخت د باندې تیر کړي. بانه یې دا وه چې حالات خراب دي او احتیاط ښه دی. جمال هم د خپل پلار خبره منله. د به ډېری ناروغان د میلمنو په کوټه کې کتل او یوازې د کلي هغو ناروغانو ته به د هغوی کورونو ته ورته چې له پښو به لوېدلي وو. جمال یوازې یو تفریح درلوده. دی به هر مازدیګر کلي ته نږدې هسکې غونډۍ ته خوت. هلته پر یوه هواره ډبره کېناسته او د لمر غروب ننداره به یې کوله. په کلي کې له چا سره نه لګېده. د زلمیتوب 2-3 همزولي په ایران کې وو او د له پخوانیو ملګرو څخه یوازې د کلي نایي جانداد ورپاتې و. جانداد له عمره پوخ سړی و. وچ کلک وجود یې درلود او پخوا یې له جمال سره راضیه و، خو اوس ډېر نه ښکارېده. یوازې یو ځل د جمال لیدو ته ورغلی و او 2هم وار په کلي کې سره مخامخ شوي وو. بهانه یې دا وه چې 3 کلي اولس ور په غاړه دی او د ورځې تر 10 پورې سرونه جوړوي. یو مازدیګر جمال غونډۍ ته وخوت چې له لرې یې په یوه سړي سترګې ولګېدې. دی یوه شېبه ودرېد. سړی پر بایسکل سپور د کلي خوا ته راته
او کله چې یو څه نږدې شو د جمال په زړه کې خوشحالي ورټوله شوه. شیبه وروسته یې جانداد ته کلکه غېږه ورکړه. بیا دواړه یو بل ته مخامخ پر لویو ډبرو کېناستل. د یو بل د ژوند په اړه یې خبرې وکړې. د رباب او د میلو په باره کې وغږېدل. له باغونو څخه یې د انګورو او نورو میوو د غلا کیسې راواخیستې او تیر یادونه یې تازه کړل. جانداد له خپله ژوند څخه راضي و. ویلي چې ګزاره یې ښه ده. پر نایتوب سربیره څو میږي او وزې هم لري او د 3 ماشومانو پلار دی. د دوی خبرې اوږدې شوې او جمال د لومړي ځل لپاره تر ماښامه پاتې شو. جانداد خبرې کولې، خو جمال د مخامخ غونډۍ په لمنه کې د 2 ماشومانو او 2 میږو او وزو ته کتل چې د دوی خواته را روان وو. د ماښام له اذانه سره سم جانداد غلی شو. شیبه وروسته یې خپل څادر هوار کړ. دواړو نیت وتاړه. فرض لمونځ په آرامۍ سره ادا کړ، خو په سنتو کې د زنګولو کړنجې اورېدل کېدل. کله چې جمال ښی لور ته سلام وګرځاوه، بدن یې زیږ شو. د ته مخامخ د 2 میږو او وزو په منځ کې یوه خیرنه نجلۍ ولاړه وه. د هغې تر غټو خړو سترګو تور اوږده باڼه راتاو او ګریوان یې شکېدلی ښکارېده. جمال یوه شېبه هغې ته وکتل، بیا یې یو کیڼ لور ته سلام وګرځاوه او وروسته یې پر خپله خریلې زنه لاس راتېر کړ. جانداد هم سلام وګرځاوه، ولاړ شو او د بایسکل له کنجوغې څخه یې یوه کڅوړه راخلاصه کړه. بیا نجلۍ ته ورنږدې شو. هغه د سوالګرې غوندې عاجزه ولاړه وه. جانداد په جګو پښو کېناست، غوټه یې خلاصه کړه او 4-5 روغ او سوځېدلي پاسې نجلۍ ته ونیول. ورو یې وویل، ها دا واخله او خپل کور ته ولاړه شه. نجلۍ میږو او وزو ته وکتل. جانداد په بیړه وویل، مالونه به باز محمد په مخه کړي. د نجلۍ نري او چاودې لاسونه ور وغځېدل. ډوډۍ یې سره ونیوله، په تخر کې یې ویوړه او د کلي خواته ګړندۍ روانه شوه. باز محمد هم خپل ارمه په مخه کړه. جانداد هم سلام وګرځاوه، ولاړ شو او د بایسکل له کنجوغې څخه یې یوه کڅوړه راخلاصه کړه. بیا نجلۍ ته ورنږدې شو. هغه د سوالګرې غوندې عاجزه ولاړه وه. جانداد په جګو پښو کېناست، غوټه یې پرانیسته او 4-5 روغ او سوځېدلي پاسې نجلۍ ته ونیول. ورو یې وویل، ها دا واخله او خپل کور ته ولاړه شه. نجلۍ میږو او وزو ته وکتل. جانداد په بیړه وویل، مالونه به باز محمد په مخه کړي. د نجلۍ نري او چاودې لاسونه ور وغځېدل. ډوډۍ یې سره وچورموړله، په تخر کې یې ونیوله او د کلي خواته ګړندۍ روانه شوه. باز محمد هم خپل رمه په مخه کړه. جانداد د جمال ته وکتل، مسک شو او ویې ویل، ناوخته نه دی. جمال د هو په نښه سره سر وخوځاوه، ولاړ شو او څادر یې ټک واهه. جانداد خپل زوړ بایسکل تر ښکر ونیو. دواړو د کلي خواته مخه کړه. یوه شېبه یې هم څه نه ویل، یوازې د بایسکل د ټیم ټکا او تر بوټونو لاندې د وړو تیږو د ښویېدو غږونه اورېدل کېدل. دواړو مځکې ته کتل او غلي روانو. خو شېبه وروسته جمال ورو وویل، دا نجلۍ څوک ده؟ جانداد هغه ته وکتل، یوه ترخه مسکا یې وکړه او پلنې شونډې یې وخوځېدې. د رڼا لور د جمال زړه ولړزېد. شک یې په یقین بدل شو، خو څه یې ونه ویل. جانداد وویل، مور یې ډېره ناروغه ده، 1.5 کال وشو چې ولاړېدای نشي. جانداد غلی شو. د کیڼې سترګې له کونجۍ جمال ته وکتل. هغه هماغسې ځوړند سر روان و. ورو یې خپله خبره پسې وغځوله. یو ځل د ولسوالۍ ډاکټر ته ورغلې وه، خو هغه ور یاده کړې وه چې علاج یې د ده له وسه وتلی کار دی. کابل ته دې ولاړه شي، خو رڼا ډېره بې وسه ده، د بېګا نه لري، علاج ته یې پیسې په کار وي. ځکه نو دی هم په درملنې پسې دومره سر ونه ګرځاوه. بس ټوله ګزاره یې د لور په مزدورۍ ده. لور یې پاڼه نومیږي. له تېر 1 کاله راهیسې
زما رمه پیایي، خو زه په خپله بېوسه یم، ډېره مرسته نشم ورسره کولی. د ماښام له راټولو کړو پاسو څخه 5-6 ورکوم. 3 وخته وچه ډوډۍ یې کېږي. دوی 2 نفره دي، لور او مور. یو څه لاس کلیوال هم ورته نیسي، زکات مکات ورکوي او ژوندي یې ساتلی دي. جانداد غلی شو. جمال هم نور څه ونه ویل، بیرته چوپه چوپتیا شوه. خو دا ځل د بایسکل د ټیم له ټکا سره د 1.5 شغال تېره کوکه هم اورېدل کېده. شیبه وروسته په عمر پوخ سړي یوې زړې دروازې ته چې د غوړو څو زنګین ټیمان پرې ټکول شوي ول ور وګرځېد، او ځوان هم د یوې کلا خواته ګړندی روان شو. دا کلا د کلي په منځ کې ولاړه وه. دیوالونه یې تر ټولو کورونو هسکو او پڼ برجونه یې د ماښام په رڼا کې ویرونکي ښکارېدل. د رڼا ناول 3مه برخه. د ټولګي په توره دړه لیکل شوي وو: زموږ هیواد افغانستان دی. موږ له خپل هیواد سره مینه لرو. موږ سوله غواړو. په غولي څو ماشومانو پلتۍ وهلې وې. کله کله به یې سرونه پورته کړل، دړې ته به یې وکتل او لاندې د کتابچو په سپینو پاڼو به یې څه ولیکل. ګلالۍ د ټولګي د لویې اورڅۍ تر څنګ ولاړه وه. دې تر شیشې ورهاخوا د تیز باران ننداره کوله. باران د کلا په منځ کې لوی لوی ډنډونه جوړ کړي وو. څاڅکي به پر خړو اوبو لګېدل. پوکاڼۍ به یې جوړولې او بیا به دا پوکاڼۍ نور څاڅکو له منځه وړلې. ګلالۍ ته دا خړ ډنډونه او د لرګي ناوې په زړه پورې وې. دې ته د لندن بارانونه ور په زړه شول. هلته به ډېر بارانونه ورېدل، خو څاڅکو به دا ډول چکړې او خړ ډنډونه نه جوړول. هلته یوازې شنه واښه او پاخه سړکونه وو. بوټونه به په ورځو ورځو نه ککړېدل او له لندو خاورو څخه بوی نه پورته کېده. ګلالۍ یوه شېبه د کړکۍ تر څنګ ولاړه وه. بیا بیرته دړې ته ورنږدې شوه او په لوړ غږ یې وویل: ښه، ومو لیکل؟ ماشومانو سرونه پورته کړل. یو سرتور هلک په خپله بهېدلې پوزه لستوڼی راتېر کړ او په زوره یې وویل: خان محمد لا نه دي لیکلي. د هغه تر څنګ د ناست هلک سترګې راډې راوختې. درواغ وایي. ها، دا نو څه دي؟ په خپله یې تر اوسه ټوپکونه رسمول. سرتور هلک په خبره کې ور ولوېد: جیب دې له مردکیو ډک دی. د هلک رنګ سور شو. ګلالۍ په لوړ غږ وویل: ما درته ویلي و چې ښه هلکان جنګ نه کوي. ماشومان غلي شول. ګلالۍ تخته پاکه کړه. وروسته یې په دړه څو د جمع سوالونه ولیکل. خو کله چې ماشومانو ته مخ ور واړاوه، ټولو د وره خواته کتل. په وره کې یوه کوچنۍ نجلۍ ولاړه وه. د هغې تر غټو خړو سترګو تور باڼه راتاو او له شکېدلې لمنې څخه یې اوبه څڅېدلې. ګلالۍ په بیړه هغې ته ورنږدې شوه. تر څنګ یې ودرېده. خو مخکې تر دې چې څه ووایي، د ماشومانو له منځه یو غږ کړ: معلم صاحب، دا پاڼه نومیږي. پلار یې په زړه کلا کې پوډرو مړ کړ. ټولو ماشومانو وخندل. ګلالۍ په بیړه هغوی ته وکتل. د هغې تورې سترګې له غوسې ډکې وې او په پراخ تندي کې نرۍ ګونځې ښکارېدلې. په خوشکه یې وویل: دا کوم بې ادبه و؟ د ماشومانو سرونه وځړېدل. ګلالۍ نجلۍ ته وکتل او په حیرانۍ یې وویل: اوهو، ته ژاړې؟ نجلۍ ورو ورو سونګېدله. ګلالۍ د هغې په لندو ویښتانو لاس تېر کړ او ویې ویل: څه خبره ده؟ د نجلۍ سر وځړېد. څو پرله پسې سلګۍ یې له خولې راووتې او وړې شونډې یې وخوځېدې. مور مې. ګلالۍ په خبره کې ور ولوېده: ولې؟ په مور دې څه شوي دي؟ مور مې یو دم ړنګه شوه. سترګې یې رغړې، خو غږېدای نه شي. ګلالۍ د هغې سر په خپل ټټر پورې ونیو. ورو یې وویل: ته په ډاکټر پسې راغلی یې؟ نجلۍ د هو په نښه سر وخوځاوه. ګلالۍ د هغې تر مخ په جګو پښو کېناسته. اوس نو دواړه په ونه سره برابر وو. یوه شېبه یې د نجلۍ وچ کلک او ټاپې ټاپې مخ ته وکتل. بیا یې شونډې وخوځېدې. خوا مه بدوه، مور به دې خدای جوړه کړي. ښه؟
نجلۍ په حیرانۍ سره هغې ته کتل. ګلالۍ ناستو ماشومانو ته مخ ور واړاوه. له یوه نه یې وغوښتل چې جمال راوبولي. ماشوم هم په منډه له کوټې ووت. وروسته یې نجلۍ تر مټ ونیوله. دواړه دړې ته نږدې شول. کله چې نجلۍ د زده کوونکو تر مخ پر پلاستیکي څوکۍ کېنوله، پښې یې په هوا کې ځړېدلې پاتې شوې. ګلالۍ له ماشومانو وغوښتل چې په دړه لیکل شوي سوالونه ولیکي. وروسته نجلۍ ته مخامخ پر غولي کېناسته. هغې ته یې وکتل او ویې ویل: سبق دې خوښېږي؟ نجلۍ حیرانه وه. ګلالۍ وخندل: ته ولې سبق ته نه راځې؟ د نجلۍ وړې شونډې وخوځېدې. رمه پیایم، خو سبق ته هم راځه. د نجلۍ سر وځړېد. یوه شېبه غلې وه. وروسته یې په وړه ژبه وویل: ډوډۍ به له کومه کړو؟ د ګلالۍ په سترګو کې اوښکې وغړېدې. ورور تره خپل پردی څوک نه لري؟ نجلۍ هماغسې په زړېدلي سر وویل: مور لرم، مور مې هر وخت ښکلوي. وروسته بیا ژاړي. دا وخت د جمال له خندا ډک غږ واورېدل شو: غلام امر ته تیار دی. خو د هغه خندا یودم غلې شوه. ګلالۍ په بیړه ورته وکتل. جمال پښه نیولی و. څېره یې خواشینې ښکارېده او په ځیر ځیر یې نجلۍ ته کتل. ګلالۍ ورو وویل: دا پاڼه نومیږي، مور یې ناروغه ده او ته باید ورسره ولاړ شې. د جمال زړه ولړزېد. پښې بې سکه شوې او لاس یې په وره پورې ونیو. یوه شېبه غلی و. بیا یې یودم وویل: زه نشم کوی. د ګلالۍ په تندي کې ګونځې پیدا شوې. ولې؟ جمال نجلۍ ته وکتل. ګلالۍ وخندل: که له بارانه ویریږي، چترۍ در سره واخله، ښځه ناروغه ده. جمال وویل: ما وبخښه، نشم کوی. ګلالۍ په حیرانۍ سره هغه ته کتل. جمال یوه شېبه غلی و. وروسته یې ناڅاپه په سترګې سره ورغلې او په جدیت یې وویل: نشم کوی. ګلالۍ ته د جمال غوسه حیرانوونکې وه. یوه شېبه یې څه ونه ویل، خو وروسته یې شونډې وخوځېدې. تا خو تر اوسه په دومره سخته کې څوک نه و پرېښي. د دې نجلۍ مور ناروغه ده، غږېدای نه شي، او دا ستا وظیفه ده چې هغه وګورې. ته پخپله هم ښه پوهېږي. جمال یوه شېبه غلی و. وروسته پرته له دې چې څه ووایي، له کوټې ووت. خو لنډ وخت لا نه و وتلی چې بېرته په وره کې ښکاره شو. د هغه په ښی لاس کې چترۍ او په کیڼ لاس کې یو کوچنی تور بکس ښکارېده. د نجلۍ ته وکتل او په خوشکه یې وویل: راځه. ګلالۍ ته د جمال دې غوسې خوند ورنه کړ، خو بیا یې هم خوشحاله کړه چې نامزاد د ناروغۍ لیدو ته تیار شوی و. نجلۍ هم په لړزېدلو ګامونو له ټولګي ووته. د باندې باران په شدت سره اورېده. جمال چترۍ خلاصه کړه او د باران څاڅکو د پراشوټ له ټوټې څخه ټکا ویستله. خو نجلۍ وړاندې ځړېدلې سر چټکه روانه وه. د باران څاڅکي په لوڅه او نرۍ غاړه لګېدل او پلاستیکي څپلکو یې په ځان پسې چکړې پورته کولې. د کلي په تنګ کوڅو کې هېڅوک نه ښکارېدل. له لرګینو ناوو څخه خړې اوبه تویېدلې. دا اوبه به د تشنابونو له تورو او بویناکو اوبو سره ګډېدلې او د کوڅو د منځ ډنډونه به یې لا پسې پراخول. دوی چوپه خوله روانو. جمال به هڅه کوله چې په کلک ځای کې ګام کېږدي. کله کله به اړ شو چې د دیوالونو ته نږدې پښه ولګوي او یا له ځینو کوچنیو ډنډونو څخه ټوپ کړي. دی خواشینی و. احساس ور ولوېد چې په ژوند کې تر ټولو ستړی مزل کوي. د ده همیشنۍ هیله دا وه چې ناروغانو ته ژوند ور وبخي، خو دا ځل یې تمه درلوده چې خپله ناروغه پټې سترګې وویني. خو وروستي فکر یې ډېر ژر وجدان ملامت کړ. له ځانه یې نفرت وشو. هڅه یې کوله تېر یادونه هیر کړي او د ناروغې درملنه خپله دنده وګڼي. خو تېرو یادونو یې د غڼې د تارونو غوندې کلک نیولی و. د هماغسې ځوړند سر مزل کاوه. خو کله چې سر پورته کړ، زړه یې ولړزېد. دوی له کلي وتلي وو او نجلۍ په دښته کې د ګوښې ولاړې کلا خواته چټکه روانه وه. جمال یوه شېبه ودرېد. د فکر کاوه چې په دې زړه ویرانه کې به اوس څوک نه اوسي.
هلته به یوازې سپي بچي زیږوي او د دښتې موږ بغارونه پکې جوړ کړي وي، خو اوس هلته چا ژوند کاوه او دی باید یو ځل بیا دې کنډوالې ته ورغلی وای، ځکه یې بیرته ګام پورته کړ. خو دا ځل یې پښې تر پخوا درنې ورته وایسېدې. احساس ور ولوېد لکه په پوندو پسې چې وزنونه تړلي وي او یا هم په اوسپنیزو بوټونو کې روان وي. د په ستونزه ساه اخیسته، خو هر رنګه چې و دی باید په نجلۍ پسې تللی وای. نجلۍ په یو وړه دروازه ننوته. جمال هم هغه تعقیب کړه او کله چې ځان د کلا په منځ کې ولید په زړه یې ویره ننوته. د په ځینو انګریزي وحشتناکو فلمونو کې دا ډول زړې ویرانې لیدلې چې په داسې ځایونو کې به یوازې ارواوې اوسېدلې. دوی اوږدې داړې درلودې، انسانان به یې تښتول، بیا به یې دا ډول زړو کنډوالو ته وړل او هلته به یې د هغوی وینې څښلې. جمال یوه شېبه په انګړ کې ودرېد. د ړنګو دیوالونو سرونه لانده وو، د پخوانیو کوټو پر ځای د خاورو ډېرۍ ولاړې وې. دروازې ته نږدې کادانه ړنګه وه، رالوېدلې پخڅې یې لوګي وهلې وې او غټې تورې لوټې یې داسې ښکارېدې لکه یوه لویه اور لګېدنه چې پکې تېره شوې وي. جمال فکر په مخه کړ، خو وروسته یې پښې غوږ د باران څاڅکی ولګېد. په بیړه یې پورته وکتل، چتره یې کیڼ لوري ته کږه شوې وه. بیرته یې سر ښکته کړ. په وره کې یوه نجلۍ ولاړه وه او ده ته یې د مرستې په تمه کتل. د نجلۍ شاته تپه تیاره وه، هېڅ هم نه ښکارېدل. دا خلاص ور او دا تیاره هغو څمڅو ته ورته وه چې پخوانیو انسانانو پکې ژوند کاوه. نجلۍ یوه شېبه ولاړه وه او بیا په تیاره کې ورکه شوه. جمال هم حرکت وکړ، چتره یې خړ او لاندې دیوال ته ودروله او کله چې په وره ورننوت اړ شو چې سر ټیټ کړي. هلته توره شپه وه، له دیوالونو څخه زوړ او نمجن بوی لټېده. د موږکانو بچوڼې ورو ورو چوڼېدل. جمال نه پوهېده چې پر کومه ولاړ شي. یوه شېبه ودرېد، سترګې له تیارې سره اشنا شوې. د تنګ دهلیز دواړو خواو ته یې دوه لرګینې زړې دروازې ولاړې وې. دا یې حیران و چې کومې یوې ته لاس ور وغځوي. خو دا وخت یې د نجلۍ ژړغونی غږ په غوږ ورننوت. مورې سترګې رڼې که، ما ډاکټر درته راوست. د جمال زړه ولړزېد، خو د نجلۍ په خبرو یو څه خوشحاله شو. د هغې په وینا د ښځې سترګې پټې وې. ورو یې دروازې ته لاس ور وغځاوه. د دروازې غنجای په زړه کې نرۍ څړیکه تېره کړه. جمال یوه شېبه ودرېد. د کوټې په خړه درۍ یوه ښځه پرته وه. د هغې سر ته د لرګي یو زوړ صندوق ایښی و. څنګ ته یې څو خیرنې بړستنې ښکارېدلې او له دیوالونو څخه څو ځایه کاږل رالوېدلی و. نجلۍ ژړل او په وړو لاسونو یې د ښځې ډنګرو اوږو ته ټکانونه ورکول. مورې سترګې رڼې که، ما ډاکټر درته راوست. مورې. جمال یوه شېبه دوی ته وکتل. نجلۍ د خپلې مور په ټټر ور ټیټه وه. هغې ژړل او کوچنی وجود یې د ښځې څېره له دیده پټوله. جمال ورو ورنږدې شو، خو کله چې سترګې د ښځې پر مخ ولګېدې یوه شېبه یې په زړه رحم غلبه وکړه او په سترګو کې یې بې اختیاره اوښکې ډنډ شوې. زړه ته یې نه لوېده چې دا دې رڼا وي. د ښځې سترګې پټې وې، په څېره یې یوازې خړ پوستکی پروت و او د غومبرو هډوکي یې راوتلي ښکارېدل. جمال د هغې تر څنګ کېناست. کوچنۍ هماغسې ژړل. جمال د نجلۍ پر اوږه لاس کېښود. ګوتو یې یوازې راوتلي هډوکي لمس کړل. نجلۍ څنګ ته شوه. جمال د پرتې ښځې نبض وکوت. د لاس رګونه یې ورو ورو غورځېدل. بیا یې د کوچني بکس زنځیر کش کړ. د فشار د آلې چسپ یې د ښځې تر ډنګر مټ راوګرځاوه. شېبه وروسته یې نجلۍ ته وکتل او ویې ویل، مه ژاړه، فشار یې ټیټ دی، ښه به شي. له دې سره د پرتې ښځې زګیروی شو. د هغې ښی لاس حرکت وکړ. نری او بېسکه ګوتې یې په داسې بڼه وخوځولې لکه څوک چې په تیاره کې څه لټوي. خو وروسته یې لاس له حرکته ولوېد. د جمال په زړه کې یو ځل بیا تېر یادونه ورتازه شول. د رڼا غږ یې په غوږونو کې انګازې پورته کړې.
ستا غږ زما غوږونه نه، زما زړه ته ننوځي. جمال د نجلۍ په ژړغوني غږ ټکان وخوړ. دا یې عکس دی، د ولسوالۍ ډاکټر ورکړی و. جمال په بیړه هغې ته وکتل، ولاړ شو. تور پلاستیکي د کوټې د یوازینۍ درېڅې رڼا ته پرانیست. په ځیر یې عکس ته وکتل. په تور پلاستیک کې د پښو سپین او نري هډوکي ښکارېدل. سر یې دوه درې ځله وخوځاوه او بیرته د پرتې ښځې تر څنګ کېناست. خو کله چې د ښځې مخ ته وکتل، رنګ یې ژیړ شو او په زړه یې سستي راغله. د ښځې غټې خړې سترګې چې اوږده باڼه ترې تاو رڼې وې. هغې په ځیر ځیر جمال ته کتل. د ښځې په سترګو کې کوم بدلون نه و راغلی، یوازې له غمه ډکې وې. اوښکې پکې رغړېدلې او په څېره کې له دغو ځلېدونکو سترګو پرته د ژوند کومه بله نښه نه ښکارېدله. د ښځې شونډې څو ځله ولړزېدې. وروسته یې په سختۍ وویل، ته لا هماغسې ښکلی یې. جمال په بیړه ولاړې نجلۍ ته مخ ور واړوه. داسې یې ورته وایستېده لکه هغه چې د دې خبرې په معنا نه وي پوهېدلي. نجلۍ ورو ورو ژړل. بیرته یې پرتې ښځې ته وکتل. تندی یې تریو کړ او په خوشکۍ وویل، خو خبره یې چې ما کوژده کړې. ښځې سترګې پټې کړې. د هغې د سترګو له کونجانو څخه څو رڼو څاڅکو منډه واخیسته او د غوږ له پاسه یې په ګڼو تورو ویښتو کې پټ شول. پرته له دې چې سترګې رڼې کړي، په ستړي غږ یې وویل، خو پر ما لا تر اوسه ګران یې. د سړي رنګ سور شو. نجلۍ ته یې وکتل او ویې ویل، مور دې تبه لري. په داسې وخت کې هر ناروغ چټیات وایي. وروسته یې بیرته پرتې ښځې ته مخ ور واړوه. د هغې پر خړو شونډو یوه ترخه مسکا پرته وه. جمال ورو وویل، زه دومره وخت نه لرم چې ستا چټیات واورم. له دې سره یې بکس ته لاس کړ او میخ ته ورته یوه تېره ستن یې راویسته. بیا یې ستن د ښځې په خیرنو پوندو څو ځله ووهله. د هغې څېرې ته یې وکتل. ښځې د چت تورو دود وهلو لرګیو ته وچې سترګې نیولې وې او په څېره کې د درد کومه نښه نه ښکارېده. وروسته یې پر ستن د ښځې زنګنونه ووهل او ورو یې وویل، د کوم درد احساس کوې؟ ښځې شونډې وخوځېدې. نه. بیا یې له هغې څخه وغوښتل چې پر اړخ واوړي. ښځې په زحمت څنګ بدل کړ. وړې نجلۍ په حیرانۍ ورته وکتل. جمال د هغې د ملا په لاندنۍ برخه څو پرله پسې ستنې ولګولې. بیا یې وپوښتل، اوس څنګه؟ د ښځې ځواب منفي و. جمال له هغې څخه وغوښتل چې بیرته ستونې ستاغ پرېوځي. وروسته یې له بکس نه یو امپول پچکارۍ راویسته. پلاستیکي ستن یې له رڼو اوبو ډکه کړه او کله چې یې تېره ستنه د هغې د لاس په راوتلي شنه رګ کې ننیسته، ورو یې وویل، دا دې د راتلونکو دردونو لپاره ښه ده. ښځې هماغسې چت ته کتل. جمال پر یو کوچني کاغذ څه ولیکل. کاغذ یې نجلۍ ته ونیو. شونډې یې وخوځېدې. دا دوا به یې دردونه ونیسي. د ښځې خواشیني غږ واورېدل شو، ګرانه ګرانه ده. جمال مخ ور واړوه. ښځې د پخوا غوندې چت ته کتل او خړې سترګې اوښکو ځلولې. وروسته یې په داسې غږ لکه ځان سره چې خبرې کوي ویې ویل، دا دواوې ما نشي جوړولی. زه 10 کاله مخکې لا مړه شوې یم. 10 کاله مخکې. زه ستړې یم، ډېره ستړې یم. غواړم چې ویده شم. او د تل لپاره ښځه غلې شوه. د هغې له سترګو اوښکې وڅڅېدې. وروسته یې ولاړې نجلۍ ته وکتل. یوه شېبه غلې وه. بیا یې ورو وویل، تا به خدای ته سپارم. نجلۍ ژړل. دا وخت د بکس د زنځیر د کشېدو غږ واورېدل شو. ښځې ورو ورمېږ کوږ کړ او په زحمت یې وویل، بیا به دې ووینم. سړي لنډ ځواب ورکړ، نه. له دې سره ولاړ شو. ګام یې واخیست خو یو دم ودرېد. پرته له دې چې ښځې ته وګوري، ورو یې وویل، یوه خبره واوره، ما کوژده کړې. او بیا څوک راپسې راونه لېږي. د ښځې شونډې وخوځېدې، خو په یوه شرط. جمال تر څنګ ورته وکتل. ښځه یوه شېبه غلې وه. د هغې په خړو سترګو کې اوښکې ډنډ وې. بیا یې په مړاوي غږ وویل،
یوازې یو ځل راته ووایه چې در باندې ګرانه یم. جمال غلی و. ښځې وویل یوازې یو ځل راته ووایه چې در باندې ګرانه یم. یو ځل د جمال شونډې وخوځېدې. نه، زه له تانه نفرت لرم. ولې؟ جمال نجلۍ ته وکتل. بیرته یې ښځې ته مخ ور واړاوه. په دې ته هم ښه پوهېږي. ښځې غوښتل چې څه ووایي، خو سړی له کوټې وتلی و. د باندې تیز باران اورېده، خو دا ځل د جمال په لاس کې چترۍ تړلې پاتې وه. د ده له تورو ویښتو رڼې اوبه څڅېدلې، پرته له دې چې پر کلک ځای ګام کېږدي او یا هم له خړو اوبو ټوپ کړي. ځوړند سر روان و. د هغه په سترګو کې اوښکې رغړېدلې او په سپینو پیڅو پورې توره او بویناکه خټه سریښ وه. د رڼا ناول 4مه برخه. د ډول له غږ سره سم ګلالۍ په منډه د کلا برج ته وخته. لاندې یې وکتل. دیوال ته نږدې رنګارنګ موټر ولاړو. د موټرو له دروازو څخه خلک ښکته کېدل. په دوی کې ډېری پخې ښځې، پیغلې او وړې نجونې وې. د هغوی په لمنو پورې ټومبلې رڼکې ځلېدل. په لاسونو کې شنه رومالونه نیولي وو او له رنګه خوشحاله ښکارېدلې. د کلا دروازې ته مخامخ څو ځوانانو څڼې غورځولې. د اتڼ دا دایره به یو ځل پر شا ولاړه، پراخه به شوه او بیا به اتڼ کوونکي بیرته له 4 خواو پر ډول سره راټول شول. په دوی کې د ډېرو پښې لوڅې وې. نه یې د ډېران لمنې ته کتل او نه یې هم په خاورو کې پرتو شیشو، تیرو هډوکو او اغزیو ته دوی ګړندي حرکات درلودل او کله کله به یې له خولو څخه یوه ګډه ناره راووته. ګلالۍ یوه شېبه کړکۍ ته نږدې ودرېده. هغې ته دې نندارې خوند ورکړ. زړه یې له هغه ځایه نه ته، خو شېبه وروسته یې د ناچارۍ له مخې له برجه ښکته شوه. د کلا منځ هم له ښځو ډک و. زړې په چوتره کې ناستې وې. پیغلې د چمبې غږ ته څرخېدلې او څو ماشومانو هم هڅه کوله چې یوه بېسیکه پیشو او یو خوار سپی په جنګ سره واچوي. ګلالۍ په ورا څو راغلو ښځو ته لاس ورکړ. بیا دالان ته ننوته. هلته د کلي څو نجونې سره راټولې وې. چاته ناره ته ډوډۍ وهله، ځینې پر لوښو اوبه تېرولې او یوې بلې تر تور چایجوش لاندې سره انګار پوکول. ګلالۍ له پیالو ډک پتنوس او یو تور چایجوش ور واخیست او دالان ته ورننوته او په چوتره کې ناستو ښځو ته له چایو ډکې پیالې کېښودې. وروسته یوې بلې کوټې ته ورننوته. هلته تر ګل غوټۍ د کلي څو نجونې راتاوې وې. د هغوی په لاسونو کې رنګارنګ کمیسونه ځلېدل او د ټوټو د ارزښت په اړه یې خبرې کولې. ګلالۍ د نجونو تر څنګ کېناسته. جامو ته یې وکتل او په حیرانۍ یې وویل دا د چا دي؟ یوې پیغلې وخندل. دا د دې ځای رواج دی، اورا باید د ناوې جامې هم ورسره راوړي. یوې بلې د ګلالۍ سترګو ته یو کمیس ونیو او ویې ویل دې ته جولی وایي، سوچ او ورېښم پکې کار شوي دي. ها، دا بل کنخاب دی. هندوستاني کنخاب بیه لوړه ده، هر څوک یې نشي اخیستی. ګلالۍ کمیسونه سره واړول راواړول او ورو یې وویل کلي دي. یوې نجلۍ وخندل ستا وار به هم راورسیږي. یوې بلې وویل ګلالۍ ستا واده به چیرته وي؟ دلته که د انګریز په وطن کې. ګلالۍ یوازې وخندل، ولاړه شوه او له کوټې ووته. د کلا په لویدیځ کونج کې جمال، جانداد او 2 نور کلیوال د څو لویو دیګونو تر څنګ ولاړو. تر دیګونو سرې لمبې راتاوېدې او یوه کونج ته د پیازو او کچالو پوټکي پراته وو. ګلالۍ یوه شېبه د پیغلو د اتڼ ننداره وکړه. دوی په پیل کې ورو ورو څرخېدلې، خو وروسته به یې څرخېدا دومره تیزه شوه چې آن لمنې به یې د چترۍ غوندې سره خلاصې شوې او په پای کې به یوې میدان پرېښود. ګلالۍ په ورا راغلې له یوې ښځې څخه د دې اتڼ په اړه معلومات وغوښتل. هغې وویل چې دلته 3 ډوله اتڼ دی. لومړي ته یې لوی اتڼ وایي. دا اتڼ اسانه دی، څرخ نه لري. یوازې اتڼ کوونکي یو او بل لور ته مخونه اړوي او پر ډول او یا هم پر دریا وهونکي راڅرخي.
دوهم ډول د څرخ د اتڼ په نوم یادېږي. آو یوازې ښی لوري ته یو څرخ لري، خو دریم یې چې تر ټولو سخت دی آلاپي نومیږي. آلاپي لومړی ښی لوري ته پرله پسې درې او وروسته یې کیڼې خواته یو څرخ لري. د دې اتڼ له اودې یوازې هغه کسان وتی شي چې ساه یې ښه پخه وي. ګلالۍ تر ډیره د اتڼ ننداره وکړه. وروسته یې د اودسونو لپاره 2 له اوبو ډک سطلونه او 2 بدنۍ په سرای کې کېښودلې. له لمر پرېوتو سره سم په ورا راغلي نارینهو خپل کلي ته ولاړل او یوازې 2 سپین ږیري یې پرېښودل. د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته بیرته اتڼ تود شو. ګلالۍ د کلي له څو نجونو سره یو ځای د ناوې تر څنګ ناسته وه. وروسته ډمه او 2 په ورا راغلي نجونې کوټې ته ورننوتې. دوی په نیکروزو کې شمعې ودرولې. بیا یې اورلګیت ورته کړ او د شمعې له بلېدو سره سم یې په سندرو پیل وکړ. بیا یې همغه نیکریزې د ګل غوټۍ پر لاسونو کېښودلې او کله چې شپه پخه شوه ډمې د ناوې تور ویښته د شړشمو په تیلو غوړ او وروسته یې 2 اوږدې کوڅۍ ترې جوړې کړې. سهار له چای وروسته بیرته اتڼ تود شو او تر غرمې یې دوام درلود. ماسپښین د نارینهو را راغله. یو ځل بیا د ډول غږ د کلا د دیوالونو پر سرونو ناستې مرغۍ والوځولې او په ورا راغلو ځوانانو پښې لوڅې کړې. ماسپښین یې جمال د ناوې کوټې ته ور وغوښت. دی یې لا پخوا په رواجونو پوهولی و او ورته یې وویل چې ناوې به د هغې ورور ولاړه وي. جمال خپلې خور ته زرینې کپۍ ور په پښو کړې. ګل غوټۍ ژړل او له دې سره یې د ورور سترګې هم له اوښکو ډکې وې. خو ګلالۍ د کوټې په یوه کونج کې غلې ولاړه وه او په حیرانۍ سره یې دوی ته کتل. بیا د ناوې د ولاړېدو وخت راورسېد، خو کله چې جمال خپله خور تر لاس ونیوله نو د کلي نجونې پرې ورټولې شوې. دوی د ناوې د تلو مخنیوی وکړ او ویلې چې تر اوسه لا د تامبو پیسې نه دي ورکړل شوي. د جمال مور ډمې ته اشاره وکړه او هغه هم په منډه له کوټې ووته. ګلالۍ د تامبو په اړه له یوې کلیوالې معلومات وغوښتل. هغې ور یاده کړه چې تامبو هغو پیسو ته وایي چې خو سرګنۍ یې باید د ناوې کلیوالو نجونو ته ورکړي، ځکه هغوی په واده کې زیار ایستلی وي او دا خپل حق ګڼي. دوی بیا په دغو پیسو میله جوړوي، دیګ باروي او یوه ورځ خوشحاله تیروي. د پیسو له راوړلو وروسته جمال خپله خور تر مټ ونیوله. هغې ژړل، جمال هم ژړل او مور یې هم اوښکې تویولې. کله چې ټوله ډله له کوټې ووته په ورا راغلې زړې وړې پرې راټولې شوې. ډله ورو ورو د کلا د لوی دروازې خواته نږدې کېدله. نجونې سندرې ویلې او له ټپو سره د ناوې د ژړا غږ هم ګډ و. شېبه وروسته په کلا کې چوپه چوپتیا شوه. هېڅوک نه ښکارېدل. یوازې د لویو دیګونو تر څنګ څو کارغان، یو خوار سپی او یوه خیړه وړه خیرنه نجلۍ لیدل کېدله. سپي په چیچلو هډوکو کې بوی کېښ. کارغانو له مځکې څخه وریجې پورته کولې او نجلۍ هم له یوه دیګه د ښوروا پاتې شونې لنده ډوډۍ په یوه کاسه کې اچوله. هغې غټې خړې سترګې درلودې او تر سترګو یې تور اوږده باڼه راتاوه. ورځې تېرې شوې، هوا سړه شوه او بزګرانو د مني کښت ته تیاری ونیو. د جمال په ناروغانو کې هم زیاتوالی راغی. اوس به له نږدې ولسوالیو څخه هم خلک ورتلل. ګلالۍ هم د کلي ماشومانو ته د پخوا غوندې زده کړه ورکوله. په دوی کې د ډېرو املا ښه شوې وه او د ریاضۍ په 4 عملیو ښه پوهېدل. ګلالۍ خوشحاله وه. د ماشومانو له پوهولو څخه یې خوند اخیست. په تېره یې منلې وه چې دا کوچنی کور به پر یوه دسترخوان سره راټولوي. وریجې به پر کاشوغه خوري او د خوشایو د تپلو لپاره به خپلې ښځې ته دستکشې راوړي. دې ته هره ورځ نوې وه. له کلیوالي ژوند سره ورو ورو بلدېدله. په خوی او جامو کې بدلون راغلی و او آن
دګدان لوګی به هم دومره بد پرې نه لګېد. د غم نه پیژان، خوله به یې تل له خندا ډکه وه. ژوند ته یې په مینه کتل او فکر یې کاوه چې د دنیا تر ټولو نجونو نیکمرغه ده. خو یوه ورځ هر څه بدل شول. خوشحالۍ کډه وکړه او د ګلالۍ له سترګو په لومړي ځل اوښکې تویې شوې. په هغه ورځ جمال د جانداد د ناروغې مېرمنې لیدو ته ورغلی و. د په چوتره کې نسخه لیکله چې تر څنګ یې یو ستړی ستمی واورېد. مخ یې ور واړاوه، سترګې پر لوڅو او خیرنو پښو ولګېدې. په بیړه یې پورته وکتل، زړه یې ولړزېد، خو بیرته په لیکلو بوخت شو. جانداد وویل د پاڼې مور ناروغه ده. جمال غلی شو. شیبه وروسته یې نسخه جانداد ته ونیوله، بکس ته یې لاس کړ او ورو ولاړ شو. جانداد په بیړه وویل چای دې سور که، سړیږي. د جمال شونډې وخوځېدې. د اخوندزاده په کور کې څوک ناروغه دی؟ ځم چې ناوخته کیږي. جانداد په حیرانۍ هغه ته وکتل. وروسته یې د خواست په ژبه وویل که لومړی له دې نجلۍ سره ولاړ شي ثواب به دې وي. د هغې د مور وضع ښه نه ده. پاڼه وایي چې له سهاره راهیسې سترګې پټې دي. جمال نجلۍ ته وکتل. هغه ورخطا وه. غټې خړې سترګې یې له اوښکو ډکې وې او له لاندنۍ چاودلې شونډې څخه یې وینه راوتلې وه. جمال ورو وویل کومه دوا چې ما ورته لیکلې وه هغه ورکړه. د نجلۍ په ستړي او خوبولي څهره کې ګونځې پیدا شوې. ستونی یې ډک شو او یو دم یې په ژړا پیل وکړ. جانداد وویل وبا لري، ورسره ولاړ شه. جمال لنډ ځواب ورکړ وخت نه لرم. نجلۍ په ژړا کې وویل د مور په خوله کې مې ګولۍ ور واچوله خو تېره یې نه کړه، اوس یې هم د ژبې پر سر پرته ده. جمال ګام واخیست خو جانداد یې تر مخ ودرېد او په خواره خوله یې وویل ورسره ولاړ شه. د جمال په تندي کې ګونځې پیدا شوې. نشم کوی. جانداد د پخوا غوندې د جمال مخې ته ولاړو. جمال یوه شیبه غلی و. وروسته یې په آرام غږ وویل ګوره جانداده، ته زما پخوانی ملګری یې، لار مې پرېږده، نه غواړم چې رانه خفه شي. جانداد د هغه په اوږه لاس کېښود. ورو یې وویل خو. جمال یې په شدت سره لاس پورې واهه او په چیغه یې د جانداد خبره په خوله کې ور وچه کړه. ته ولې نه پوهېږې زه نشم کوی چې مړي را ژوندي کړم. هغه د هډوکو سل لري، تر ملا پورې یې هډوکي تور شوي دي. که نن وي که سبا مري. د نجلۍ ژړا یودم غلې شوه. جانداد په بیړه هغې ته وکتل. د نجلۍ سترګې رډې راختلې وې، خوله یې وازه وه، وجود یې پړک واخیسته و او په حیرانۍ یې جمال ته کتل. وروسته یې ناڅاپه منډه کړه او په بیړه له انګړه ووته. جانداد جمال ته وکتل او په خشکۍ وویل ډېر بې رحمه یې. جمال ځمکې ته کتل. د جانداد شونډې وخوځېدې. تا د رڼا ژوند تباه کړ. جمال په غوسه هغه ته وکتل خو وروسته یې ناڅاپه تندی ورین شو. یو دم یې وخندل او خندا یې زور ونیو. د جانداد لړمون اور واخیست. یو ګام څنګ ته شو او شونډې یې وخوځېدې. ووځه. د جمال خندا بنده شوه. جانداد ته یې وکتل او په خواشینۍ یې وویل ته د یوې بدکارې ښځې لپاره د ورور غوندې ملګری خفه کوې. یو کړس شو. د جمال مخ په چټکۍ کیڼ لوري ته وګرځېد. له خولې یې لاړې تویې شوې او په بیړه یې خپل ښی غومبوري ته لاس ونیو. دا څپېړه دومره ناڅاپي او زوروره وه چې د جانداد ګوتو درد وکړ. چوپه چوپتیا شوه. یو هم څه نه ویل. د جانداد پر خړو غومبرو اوښکې روانې وې او په راوتلو رډو سترګو یې جمال ته کتل. وروسته یې په مړاوي غږ وویل څنګه ګونګی نه شوې؟ جمال چیغه کړه دا کومه پټه خبره نه ده. ته هم په دې پوهېږې چې هغه یې له چرسي خیرو سره په کادانه کې ونیوله. د جانداد د تندي ګونځې ژورې شوې. غاښونه یې وچیچل او خپل ټول قوت یې
د یوې چیغې لپاره سره راټول کړ. بس دا چیغه دومره زوروره وه چې د جانداد ښځه سرتور سر له انګړه راووته. هغې په ورختایۍ دواړو ته وکتل او په حیرانۍ یې وویل څه ټکه را پرېوته. جانداد غري واخیست. خان صاحب د رڼا ژوند ور تباه کړ. اوس یې په عزت هم لوبې کوي. وایي چې هغه په پوست پاکه نه ده. د ښځې بدن ولړزېد او په خواره خوله یې وویل وایي وروره هر څه به در سره ومنم خو د خدای روی ومنه. داسې مه وایه که زموږ په خبرو کې څه شک در لویږي. له کلیوالو یې وپوښته رڼا خو ملایکه ده ملایکه. د جمال پښو پړک واخیست. احساس ور ولوېد لکه زړه چې غاښونه پیدا کړي وي او خپل ځان په خپله خوري. بکس یې له لاسه ولوېد. په سترګو کې یې اوښکې راټولې شوې. یوه شېبه لړزېدلی سر بې حرکته ولاړو، خو وروسته یودم د انګړ په تړلې دروازه ورمنډه کړه. له ډېرې ورختایۍ د دواړو پلو ترمنځ ونښت. د یو راوتلي ټین تېره ژۍ یې مټ ته سیخه شوه، خو دی یې په درد ونه پوهېد. له انګړه ووت او منډه یې کړه. جمال په ټول قدرت منډې وهلې. خولۍ یې له سره لوېدلې وه او د مټ په برخه کې سپین لستوڼی په وینو سور و. دی د کلي په تنګو کوڅو کې تاو راتاو شو. څو حیرانو کلیوالو لار ورکړه او کله چې تر کلي ووت تر یوې وړې نجلۍ مخکې شو. نجلۍ خړه پړه وه او ځوان هم له رنګه سور او سپین، خو په دوی کې یوه نښه ګډه وه. د دواړو سترګې له اوښکو ډکې وې او زړونه یې د وطن لپاره دربېدل. جمال ګړندی و، ډېر ګړندی، خو کله چې تیاره دهلیز ته ورسېد یودم ودرېد. چوپه چوپتیا وه، هېڅ هم نه اورېدل کېدل. آن دازل د موږکانو بچوړي هم غلي ول. د جمال لړزانده ګوتې د وره خواته ورنږدې شوې. د وره غنجا یې پر زړګي د چړې غوندې ورتېره شوه. یوه شېبه ودرېد، پښې یې مړې وې، هېڅ حرکت یې نه درلود او احساس ور ولوېد لکه له رګونو څخه یې چې وینه تښتېدلې وي. جمال د وره په لیخک کې ودرېد. په راوتلو رډو سترګو یې پرتې ښځې ته وکتل. شونډې یې ولړزېدې او په زحمت یې وویل رڼا. ښځې کوم حرکت ونه کړ. جمال ورو ورنږدې شو. د ښځې سر ته ودرېد. د هغې سترګې پټې وې. ښی لاس یې پر ټټر پروت و او په وازه خوله یې یوه سپینه ګولۍ ښکارېدله. د جمال زنګنونه پر غولي ولګېدل. ښځې ته یې په ځیر ځیر وکتل او په رېږدېدلي غږ یې وویل زه یم جمال. ښځې کوم حرکت ونه کړ. جمال یوه شېبه غلی و، پرته له دې چې سترګې پټې کړي. پر غومبوري یې رڼې اوښکې بهېدلې. بیا یې په زحمت وویل زه راغلم. سترګې رڼې کړه، ستا جمال راغی. د ښځې سترګې پټې وې. د جمال شونډې ولړزېدې. ته راباندې ګرانه یې. ښځې د پخوا غوندې کوم حرکت ونه کړ. جمال په غریو کې وویل سترګې رڼې کړه. له دې سره یودم د ښځې ډنګرو اوږو ته سنډ ورکړ، خو د هغې مخ ښی لوري ته کوږ شو او ګوله یې له خولې ولوېده. جمال چیغه کړه یو ځل راته وګوره، یو ځل. خو په ښځې کې کوم حرکت نه و. وروسته یې د ښځې تر راوتلیو ولیو لاس لاندې کړ. د هغې غاړه د شاخوا ته کږه شوه. سر یې وځړېد، خو جمال خپل کڼ لاس د هغې تر سر لاندې کړ. په خپل ټټر پورې یې ټینګ ونیو او په چیغو چیغو یې وژړل. د په ژړا کې چیغې وهلې ته راباندې ګرانه یې، ته راباندې ګرانه یې. خو دا ځل د هغه خبرې د رڼا زړه ته نه رسېدلې. د هغې زړه له حرکته لوېدلی و او د ښۍ سترګې پر اوږدو بڼو یې یوه خړه اوښکه ولاړه وه. جمال ژړل، په چیغو چیغو یې ژړل او شېبه وروسته د ده له ژړا سره یوه بله ژړا هم ملګرې شوه. پاڼه د خپلې مور پښو ته ولاړه وه.
پر خیرونو غومبروی د اوښکو دوه خړې لیکې ښکارېدلې. ټول بدن یې لړزېده او ورخطا وه. دوی دواړو ښه شېبه وژړل. بیا جمال د ښځې پر خړ تندي شونډې کېښودې. د هغې تنده یې ښکل کړ او کله چې یې ښځه بیرته پرېیستله د هغې له ټټره څخه یو عکس ولوېد. ده په بیړه عکس ور واخیست. په تور او سپین عکس کې د یوه ځوان جذابه څهره ښکارېدله. لونګۍ یې تړلې وه، خندل یې او د شونډو له پاسه یې یوه توره نرۍ لیکه ښکارېدله. جمال یوه شېبه عکس ته وکتل، بیا یې ناڅاپه کاغذ خولې ته واچاوه. د ژاولو غوندې یې وژویه او یوې خواته یې تو کړ. وروسته یو ځل بیا پرتې ښځې ته وکتل. د هغې د غومبرو پر راوتلیو هډوکو خړ پوستکی پروت و. سترګې یې پټې وې، خو اوږده او ولاړ باڼه یې لا ژوندي ښکارېدل. جمال یودم ولاړ شو. نجلۍ یې تر مټ ونیوله او له کوټې ووت. د کلا په خړو دیوالونو کې د ملک د خندا غږ اورېدل کېده. ملک د هغه میرمن او ګلالۍ پر یوه ټغر پیتاوي ته ناست و. د هر یو تر مخ له شنو چایو ډکې پیالې ایښې وې او په یو قاب کې وچ توت ښکارېدل. ډېری خبرې ملک کولې. زړې ښځې یوازې غوږ ورته نیولی و. دی په اوان کې څه چاټه کول، خو کله چې به یې خاوند وخندل دا به هم مسکی شوه او د هغه له خندا به یې خوند اخیست. ملک د خپلې ځوانۍ کیسې کولې، د ښکار کیسې، د حاصلاتو د اخیستلو او برکت کیسې، او دا چې لا اوس هم د شپې لخوا د بلاو له ویرې د باندې نشي راوتلی. وروسته د خپلو هیلو په اړه وغږېد. د جمال او ګلالۍ پر نامزادۍ یې خوښي څرګنده کړه او وروستۍ تمه یې دا وه چې زوی او انګور به یې لندن پرېږدي او په قره باغ کې به له دوی سره ګډ ژوند کوي. دا خبره په ګلالۍ بده ونه لګېده. په خندا یې وویل چې قره باغ یې خوښیږي. د دې ځای اوسېدونکي له زړه پاک دي. دوی مصنوعي مینه نه پیژني. ساده خلک دي، سپین غږیږي او اخلاص د زړونو له تله وي.